سعودي عرب ته چې کوم نوي ملګري راشي د هغو لپاره دا ویډیو خاص کر کې جوړوم. چې ډېر ملګري دي کله چې سعودي ته دوی انټری وشي نو دوی ته داسې پته نه وي چې په سعودي عرب کې داسې په موبایل کې کوم اپلیکیشن ډېر ضروري وي، کوم اپلیکیشن چې د دوی روزانه په استعمال کې به راځي او روزانه به په کار راځي. راځئ چې په هغې درته یو شورټ ویډیو جوړه کړم. اول به درته نومونه در وښیم چې او د صرف پرپس دپاره دي، دا به درته ووایم. د دې نه پس به بیا په یو اپلیکیشن درته بېله بېله ویډیو جوړه کړم چې دا څنګه رجسټر کېږي او څنګه لاګین کېږي. د ټول نه اول چې کله ستاسو اقامه ریډي شي او اقامه هم راشي نو تاسو به ابشر اکاونټ جوړ کړئ. د ابشر اکاونټ لاګین کول نه پس به بیا تاسو نفاد اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په هغې کې به لاګین وکړئ. نفاد سعودي عرب یو سرکاري اوتنټیکیشن اپلیکیشن دی چې کوم به مخکې تاسو ته ډېر په هر څه کې په کار راځي. لاګین کولو طریقه به هم درته ډېره اسانه په هر یو اپلیکیشن کې تاسو ډېر په کار راځي. د دې نه پس به بیا تاسو اس پی ایل ډاونلوډ کړئ. اس پی ایل هم یو اپلیکیشن دی په کوم کې چې تاسو خپل د سعودي عرب نیشنل ایډرس رجسټر کوئ. دا هم ډېر ضروري دی. په نورو ویډیوګانو کې ورته دې هم ویم چې دا په څه څه کې په کار راځي. او بیا د دې نه پس د بینک اکاونټ دی چې کوم بینک ستاسو خوښي، الراجي دی، اهلي دی، چې کوم ستاسو مرضۍ مطابق بینک وي هغه به بیا په هغې کې اکاونټ جوړ کړئ او لاګین به یې کړئ. او په اخره کې ته یو پیغام در کوم چې سعودي عرب ته په داسې نظر ګورئ لکه چې په خپل کور کې. دا سعودي عرب موږ له ډېر عزت راکوي او موږ دلته الله تعالی دلته زموږ رزق لیکلی دی. موږ به د دې د عزت او د ناموس خیال ساتو د خپل مرګ لپاره چې کوم ستا بیهیویر دی، کوم ستا اخلاق دی، هغه صرف ستا نه دی، هغه د ټولو پاکستانیانو دی. مع السلامه.